وایي ما سره پیسې نشته زمونږ دادا داسې سړی دی ابه یو پلاټ واغوستلو په 1 کروڑ روپۍ باندې چې ورته کتابونو له پیسې راکړه وایي ما سره 1 روپۍ هم نشته دوکانونو راځي د مارکیټونو راځي ناڅاپي څومره غټ مارکیټ د هغې وله دنیا کرۍ راشي چې روپۍ ته وغواړې بس وړه ځان پې دغه کړي دا اوس زما پیسو ته ضرورت دی دا چې ورشو ورپسې داسې ځو بله ده حسنوبر کاکا زوی ته وګوره داسې موبایل یې اخیستی چې ورته یې پیسې را موبایل یې او مونږ سره دغه داسې موبایل دی سره مله تړلی راځه مړه نو بس چې کاته مې کوم ځای کې لیکلې ده خدایه پاکه ده مڼې راله پکې اچولي دا ده ها 8,950 هلکه په وخت پیسې راوړئ که نه خو چې 20 بس بیا وایي ته موږ نه د دې پیسو ګټه مالي السلام علیکم وعلیکم سلام دا څنګه دی چېرته تللي وایي هسې بار تلي پټو طرف ته چکر وهلی دې په دې پټو ګرځئ هوټل مې چې هوټل ته تللی وي چې سیب خوړلی وي ولې کور کې د ډوډۍ مزه نه ده کور کې تاسو روزانه یو ترکاري پخوئ یو ترکاري خل ولې هوټل دی چې بس 100 ترکارۍ نه پکې خل پخوي او که نه ګټه ډېره ښایسته کې دا څنګه ګټل کي دا مارکیټونه دا کورونه دا بنګلې دا دنیا پټي دا را زموږ د واده بسې چل کېږي د کوم واده زموږ واده زما د لالا واده دا واده دی چې خواره ده چې هر سړی د واده کوي په واده خرچه راځي خرچه نو او تاسو د ګټې یې خرچه شته کومه ده و دا مارکیټونه دا بنګلې دا کورونه باندې به موږ څه کوو په دې به څه کوو خو به خلک پکې پراته دي کرایانې چاله مکان نو باندې موږ له واده وکړه هسې واده وکړه واده باندې خرچه راځي یو سره په 100 روپۍ توله ده په 100 ده دا ټولې کتابچې د کاتې نه ډکې دي خو دا پیسې راغونډې که موږ ته که نه واده راله وکړه که نه تاسو راله خوشې ګرځئ او زه به تاسو ته ودونه کوم د روپۍ سر خو نه غوڅوئ چې یو روپۍ خو وګټئ که نه دا پلان مې به دې زور ځان لګېد او دا کتابونه یې راغوستې مخې ته او حسابونه کوي حساب هم د کومه لاسونه خوږېږي ټولې پیسې د ځان سره بکس کېږي 1 روپۍ چا ته نه ورکړي خو وکړاله ودونه که نه کمې روپۍ د سره دي ودونو باندې خرچه راځي ښه توله په 100 ده په 1.5 لک او داسې جامې او جوړې او د جنۍ کوټه به ورکړې زه خو تباه کېږم 1.5 لک روپۍ تاله څه دي 1.5 لک روپۍ څه دي چې اوس یې راونیسي او دې وخت ته ورته څپې دې ونیسي دا ګټل کېږي څنګه نو یوازې بابا 1.5 لک خو نه دي که نه دنیا شی دي بقس تې ډک دی نو تاسو ته ډک دی نو چا ته ډک په دې تباه کېږم زه ودونه نشته د ځان خپله وګټئ او ویې کوي پاسې کوي پاسې ماغزه مو ته دا دی ګټلې دا ودونه راته وکړه راځه چې ورشو او دا تعالی دا مسله حل کړم ته زه غریب ما سره پیسې نشته څوک اوس تا په لانجه اورېدلي یار تا سره السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه دی جی خیر دی جوړې خیر دی اجي صاحب پیسې شته حاجي صاحب خو وختي ناستو دی راکې ښه راځه تا راځه چې ګورش له کارم دی ورسره وجه چنارو لاندې باندې تبا پوچې السلام علیکم وعلیکم سلام اجي صاحب ٹھیک ٹھاک خیر دی جی خیر صحت خیر حاجي صاحب څنګه دی جی خیر دی خپل خیر دا سړی دې څنګه راوست دا سړی ډېر بې وسره غریب دی او د باندې ستا 3.5 لک روپۍ دا پیسې ورته پرېږده دې له راغلی یم پیسې میسې زه چاته نه پرېږدم او نه یې ورته پرېښودی شم 1.5 لک مې ورکړي دي او یو په ډبل پې حسابوه 3.5 لک روپۍ ته خبره رسېږي او ته د دې په سړی دا غریب دی او دا بې وسه دی چې یې راکړه د مور ما پسې راغلی و او خلک یې ما پسې راځي چې تا چې ستا دوست دی او دا پیسې به ورته دی پرېږدي نو ځکه ورسره زه راغلی یم که نه دا خبرې نشته چې څنګه یې غوښتي د ده په کوم ځای کې چې مشکل ما ورکړي او ورته مې ویلي چې دې به ګټه هم راکړې نو خو بس ټیک ته انساني همدردي دې کړې الله تعالی دې اجر درکړي هم د خپلې پیسې دې خیر دی والا ته دې شکار وکړه تا سره دې شته ته خو سګرټ مې دس کېږه ته راکړه دې ته سګرټ هم شته جي سګرټ نسکم دا شکار دی ښه دا اور دی که نه دې اور ته ما ځان نیولی په دې پیسو او زه دې له پرېږدم ځان هم اوسېږم او پیسې هم ته له پرېږدم ته دې ونې مړه دا واله خیر دی څه خاطر زمونږ په مخ نشته دی وړه 3 ورځې ټیم دی دې سره سلام علیکم وعلیکم السلام 3 ورځې کې ته پیسې راوړي صحیح ده که نه دا لوښي موښو ته دې کور نه ولم او ځي په خپله مخه باندې او ما ته دې پیسې هم راکړي نو زمونږ څه خاطر لیاس نشته د کور ګاونډ ما خو درته ختمه کړه که نه چې زه ځان اور ته نیسم ستا خاطر څه ده وکړم زه چې زو راځه پاسې کاکا چوس کوي
مالا بس پرې د خوندې ونکو بس زو یار کینې کنه تیار بس نیش کی کنه هغه روان دی او چې اوس کا خو بس ځي کنه زه وروره په مخ هم ښه چې اوس کا هغه جنس کې مونږ به اوس کو پوه کړه کې اوس کا کنه نو ځکه نه هلته دې مو ته ویل چې چېرته ته پوه کی کنه دادا ستا دا چې خو مونږ کوم نه دا خو دې ناروا هغه ګونګا خوار ته ور هغه پې خفه کو د 1.5 کالو ملګری دې پې خفه کو بس ته توبه وباسه یار سره توبه وباسه لاړ شه وخت ولګوه الله له به ورځي او که نه څه جواب به ورکړې او شي خوند کو پاچا ته اوس ماته نصیحتونه کې سمه خبره ده که نه سمه خبره ده ځه دا یو پلا چې دی دې من لږ لږ دیوالونه کړي دي او نور همداسې پرېښی بل چې دی هغه ولي په غاړه هغه همداسې پاتې دی چې کار درته حواله کړمه بس بیا اوره به سس به کېږئ ستا د جیب نه پیسې نه وځي نو کار په پیسو کېږي دادا پیسې راکړه چې خښت هم راوړو پلاټ به دې هم جوړ او ځان له واده مو کو بس بیا د ودونو خبره نو دې نه وانه راوایي زه دې سوري ته ودرېږه ودونه راله وکړه دا راله وکړه وغیره کوه د کار خو ناست دی څه نه راوتې پلاټونه دې ګورې ځمکه دې دا ګورې ځایونه درته ښیم چې سبا مرګ مردن دی بیا به ځنې بس خلکو سره به شل لانجي نه په مړي دې راته ښې خو اوس یې راله وښیم همدا نه خو دې له خو مې رایستلي که نه السلام علیکم السلام اجي ګله خی جوړ په خیر خیر دی ټیک ټاک څنګه راوته خیر خو دی راوت هم دې لکان ته مې ځایونه خوده مې دا هغه نیم پرېښی دی هغه ځایونه دي مې سبا به چا سره ګریوان ته ګریوان نه ښه تېرې اوس مې ته وښیم سبا به مړ یم دا خبره خو دې صحیح ده خو اجي ګله یو خبره درته کومه د مرګ و مردن خبرې کې خو لږه سخام کوه همداسې په یوازې په دې نه کېږي چې دا پلاټونه ته جوړې او دا او جوړ کوه هغه جوړ کړه دا لکه زما دریم زوی ستاسو ملګری شو دام یاره ښه نه دا حساب کتاب او دا کالکولیټر دې زما دې پیسو پسې راغستې د ستا پیسو په خپله مسلمان نه یې مسلمان یم الحمدلله ولې نه یم خو ته هم سخا کوه که نه خو زه یې او ته کوم دې سخي رښتې هغه ماما هغه ځمکه چې دې تاسو نس کا څلور جریبه ترونه او خورینه ورته یو ځای شوي وایي اخوا په پېښور کې دې سکه چلی نه تا هغه راغوښتی و کېنولی دی چې تا دا تسخیمات اخېستي وو کړپه کړپه یو له ورکړه کړپه کړپه بل له ورکړه ګورې که پنکه یې دی ما له بلې تاوې نه نو سړی موجود نه و خپلو کې م تسخیم کولو ته خو زما نه زیات زیاتې خورې عجیبه سړی مړه سړی په موقع نشته دی او پردی ځمکه م راغسې او تسخیم کړي دا د ده او دا د ده خوار سوال ته ناست دی جاروک شه ځه ځه لاړم ده نه ځه دواړه یو شی هستی دواړه یو شی هستی او تاسو زما بچي هستی تاسو هم دا شی نه جوړېږي لا دې مونږ نه جوړوي حق خبره چې چاته کې دا غالي بیا غوسه کېږي کار کې اوس په دې سره وګورم شو کې لکه درلم السلام علیکم وای سلام ایسیر ریک شته او شته دی را سره کړه ګوره ښه چې په دا چوک کې دا بلډینګ جوړېږي که نه درته مې ویل چې ټیکهدار سره ودرېږه سبا به وویل جي صاحب دومره لګېدې دومره لګېدې شل به یې لګولي او 50 په حسابی ته مونږ باندې دومره اعتبار لرې نه نو مونږ ورسره څنګه ودرېږو نو ته د اعتبار وړ ځان جوړ کړه ولې در ماینه لرم السلام علیکم وعلیکم سلام بخیر دی بخیر خیر دی ټیک ټاک کینه څنګه چې د ارشد خان به څنګه راغلی د خیره حاجي صاحب دا یو 500 روپۍ دلته راوړي دي او دوی ته غریب ته دا کاڼه ماړه مړ غورځوه ډېر عجز او غریب انسان دی خیر دی دا پیسې رانه داسې کار دی ښه چې تا ته ما بله ورځ مې ویلي چې د ده په باره کې ماله مه راځه 3 لکه روپۍ مې ورکړي 500 راوړي دا خو 2.5 لکه روپۍ بیا هم پاتې شوي 3 ورځې ټیم مې درکړی نه و که نه و پیسې د واده او چې ته راوړم حاجي صاحب دا څه کوې مه کوه بس پرېږده بس اوس ما له ما ته کنه لیک صاحب د غریبانو خلکو ازار علي د الله د قهر او د غضب ویریږه غریب سړی دی مړه دادا دادا دا ولې وای دادا د الله خاطر کې دا سودونه مه کوئ ګینه دا حال به مي وګوره خلکو نه څونه ظلم زیاتې خلکو سره کوي او اخره کې هر څه کې پاتې و دی کوږ پروت دی د الله د قهر او د غضب ویریږئ کار خو هسې مو شو کاکا اوس راسره لږ مدد وکړه چې هسپتال ته یوسو او پرېږده دا اړه مې ته ډېر بد دی زما نه 1.5 کالو یارو په دې اورې اوسېږئ زما خبره یې نه منله دا غریب سړی زما په مخ کې ووالو وټکولو په دې نه پاس یم زه به وځم زه خیر دی هغه د خپله سزا مېلاو شوه راشي کاکا
کاکا راشه خو زما دوست یې زما ورور یې خو ظالمه ځان دې مغر کو او ټول جهانم الله به خیر کړي ځئ چې لږ هسپتال ته بوځئ اوچت کوئ سړی اوچت کوئ اوچت کا راځئ